نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى مشتاسين نن إذن الله سبحانه وتعالى مشتاسي يولس آيات مشتاسي اوسه آيات کړي دي در دغه ځای پورې ان شاء الله تعالی نن به 12 آیات کو الله سبحانه وتعالى دې مشتاسي ټول ته اسانه کې کوشش وکړي چې ویډیو څو واره واوري او په تجوید سره یې په یاد کړي هغه خوندې چې په یاد نه کوي په یاد نه کوي یعنی حفظ نه کوي په ګروپ کې هغه خوندې خپل تجوید اصلاح کوي نن زه تاسو ته یو بل شی تشریح کوم که تاسو دلته وینئ دغه علامه انکې به زه دا رنګ بیرته ایسته کړمه داسې بیا کوم دغه علامه که تاسو وینئ دلته په دغه ځای کې ورته نوشته دي وقف غفران وقف غفران پر دې باندې په ټوله قاریان وقف کوي دغه وقف نوم دی وقف غفران او د دې سره دغه علامه هم یې زه به دلته نوشته کومه که تاسې دغه ځای ته وګورئ داسې دوې خانې علامه دغه علامه که تاسې دغه ځای ته بیرته وګورئ زه به دغه رنګ ځینې ایسته کړم دغه ځای ته وګورئ دغه ځای ته دغه علامه د وقف غفران سره راځي وقف غفران په قرآن کریم کې 10 ځای راغلی دی نو ان شاء الله تعالی په آینده درسو کې چې موږ تاسو ته مخته راسي دا موږ تاسو چې سوره یاسین حفظ کوو دا اوس موږ مخته رالي دا په زما دغونه پیدې چې په سوره سجده کې په یو آیات کې 2 راغلي دي دلته په سوره یاسین کې زه فکر کوم چې 3 راغلي دي په سوره ملک راغلي دي دغه رقم په سورو کې چې راغلي دي ان شاء الله تعالی هغه به موږ تاسو بیا په ګروپ کې سره تشریح کوو اوس ما هغه نجرات را لوټ کړي نو دغه وقف غفران بولي او پر دې باندې ټول قاریان ټول حافظان وقف کوي وقف غفران همیشه د یا دلته طا ورته نوشته په اکثره ځایو کې میم ورته نوشته په اکثره ځایو کې جیم ورته نوشته جیم وقف جایز دی طا وقف مطلق دی او میم وقف لازم دی نه دا خود موږ تاسې الحمدلله زده دي نو دغه وقف غفران زه غواړم چې تاسو ته معرفي کړم چې پر دغه ځای باندې راورسېدلاست خامخا به حتمي او ضروري تاسې درېږي او وقف به کوئ غفران په دې خاطر ورته وایي دا ما د عربي مطلب دا دی چې د بل چا څخه نه دي اورېدلي زموږ حنیفي او مثال پاکستان او افغانستان کې دغه مشترک شول سوي دي چې هر وخت تاسو وقف غفران مو وکړي دلته مو وقف وکړي بیا د بخښنې یو دعا وکړي رب اغفر لي یو کوچنی دعا وکړي بیرته خپل تلاوت شروع کړي دلته به ساه ختموي او دلته به خامخا درېږي او همیشه تاسو په خپل قرآن کریم کې وګورئ دغه علامه ورته نوشته لکه دلته چې ګورئ دلته 2 وقف دي یو وقف غفران دی او بل وقف مطلق دی نو دلته موږ تاسې پر دغه ځای باندې خامخا درېږو وقف لازم په دغه ځای کې دی وقف لازم کې موږ تاسې ولې چې پر هغه باندې به لازما څوک درېږي نه ان شاء الله تعالی اوس به راسو سبق ته او دغه موږ خلکو به دغه ته اشا ویل مګر دا اشا نه ده دا حاشه ده دغه آیاتونه چې نوشته دي په دغه چوکاټ کې تاسو وګورئ دغه ټوله نوشته دي په دا ټوله پیج کې دغه چوکاټ چې جوړ دی چې دننه آیاتونه نوشته
په دغه شاوخوا کې دغه معلومات ورته لکه دلته دا د رکوع علامه ده، وقف لازم دی، او مثال دلته کښل دي چې وقف غفران دی. دغه په د حاشه کې ورته نوشتی. موږ خلک یې اشي بولي، دا اشي نه دی. زه به دلته درته وکړم دا حاشه ده. حاشه حاشه ده. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسې په پوه سوي یاست. نو په حاشه کې همیشه ورته نوشتی وقف غفران، وقف نبی صلی الله علیه وسلم، وقف جبرائیل علیه السلام، دا ورته نوشتی. نن ورځ موږ تاسې مخته وقف غفران رالی، دا ما درته تشریح کړي. دلته وقف وکړئ، یو کوچنی دعا وکړئ، بخښنه د الله سبحانه وتعالی څخه وغواړئ، بیرته خپل تلاوت شروع کړئ په اذن د الله سبحانه وتعالی. دا زموږ تاسې د درس څخه در مخ وو چې دا وقف غفران رالی، ما درته تشریح کړي. اوس راځو سبق دی ان شاء الله تعالی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا همزة په زیر د نون سره یو ځای کوو، مکمله غونه کوو. إنا نون دوه حرکته کشو. نحنو نون په زبر د ح سره یو ځای کوو. ح باندې ورغندی دی، دا ورغندی اصلي دی. نو دلته چې نون د ح سره یو ځای کوو، ح به د همس د تورو څخه دی، دلته به همس وکړي. نحنو همس دا دی چې د تورې د اواز سره د خولې څخه هوا یا سا جریان لري. نحنو نحیل، دا نون بیا په پیش د ح سره یو ځای کوي، پر ح باندې همس کوو. نح یا په زیر د لام قمري سره یو ځای کوو، همزه الوصل نه ویل کېږي. نحیل موتا. میم په زبر د واو سره یو ځای کوو، مدلین جوړوو، په نرمي سره کشیږي نه. تا باندې تیره زبر دی، دغه یا نه ده، دا الف مقصوره دی. نو دغه الف مقصوره دغه تا کشوي دوه حرکته. دلته موږ تاسې د مد اصلي په اندازه باندې تا دوه حرکته کشوو. څنګه وایي؟ نحیل موتا ونكتب ما قدموا. واو په زور د وایو، نون په زور د کاف سره یو ځای کوو. کاف هم د همزه تورو څخه دی. ونكتب. میم باندې زور دی، الف مدادي دوه حرکتې کشو. کوشش وکړئ چې دغه تا او با کش نه کړئ، یو حرکت دی. ونكتب. میم باندې زور دی، الف مدادي دوه حرکتې کشو. ما قاف په زور د دال سره یو ځای کوو، دال دوه حرکتې کشو. قد دغه میم داسې ډېر نه کشو، ما دغونده ډېر نه کشو. ما قدمو. میم باندې پیش دی، واو مدادي دا دوه حرکتې را کشو. ما قدمو. قاف په زور د دال سره یو ځای کوو، دال بیرته په زور ادا کوو. د قلقلیه په شکل یې نه ادا کوو، په زور یې ادا کوو. ما قدمو. واو په زور وایو، همزه باندې تیره زور دی، دا دوه حرکته کشو. مد اصلي د الف دی. ثا باندې زور دی، الف مدادي، دا هم دوه حرکته کشو. ثا. را دلته درنه ادا کېږي. ها په پیش د میم سره یو ځای کوو، دلته موږ تاسې وقف کوو. ستاسې پام وي چې دلته وقف غفران هم راغلی دی، او دا طا باندې وقف مطلق دی. دلته به خامخا موږ تاسې درېږو ان شاء الله تعالی. نو یې څنګه وایو؟ ما قدمو وآثارهم. سا د سین په رقمه وآثا نه وایو، وآثارهم. را درنه وایو، رهم. سا ختمه کوي. راځو د بل تورې په بل سا شروع کوو. واو په زور وایو. کاف باندې زور دی، لام باندې شد دی او زور دی. نو دلته موږ پر لام باندې نبر کوو، کشوی نه، اوږدوی نه. وکل یوارې کل وایو، بیا ل وایو، اواز یې کشوونه. وکل. شین باندې زور دی، یا دلته لین ده، شی. همزه باندې دوه زیره دي،
اوس نو دلته د تنوین نون نه اخفاء کېږي نه غونه کېږي په دې خاطر باندې چې حمزه په پسې دی حمزه د ستوني د تورو څخه دی د تنوین نون موږ تاسې اظهار کوو څنګه وایو وکل شیء وكل شيء حمزه دوازیر ان ژبه د تعلق سره ومشلوي غونې ته بیا نه بیاست اوږدوي بیا نه او کشوي بیا هم نه حمزه په زور د ح سره یو ځای کوو ح د همس د تورو څخه ده صاد دروند ادا کوو صاد باندې زور دی یا لینده سوی نه وای واو ځینې ایسته کوو صی ناهو نون باندې دوه تیره زور دی دوه حرکته کشیږي او ها باندې پیش دی دا ها هم نه کشوو صی ناهو سوی نه وای واو ځینې ایسته کوو ستاسې پام وي دا سوات نه دی دا صاد دی دروند ویل کېږي او داسې هم نه وایي چې صی ناهو دا بیا د سین اواز دی څنګه وایي صی ناهو نن دوه حرکته کشوو مد اصلي د الف دی او ها په یوه پیش وایو هو صی ناهو فا باندې زیر دی دغه زیر د فا دی یا ساکنه ده ورغندی لري نو دلته که تاسو وګورئ د یا پر سر مد ورکړی دی دغه مد د دغه حمزه په خاطر دی چې موږ تاسې ویلي چې مد منفصل داسې جوړیږي چې د مد توري په یو توري کې او حمزه په بل توري کې په منځ کې فاصله یعنی دوه مختلف لغاتو کې وي نو دلته موږ دغه فا راکشوو څلور حرکته فی حمزه په زیر وایو ای میم باندې زور دی الف مده دی دوه حرکته کشوو فی ایما اوس نو پر دغه میم باندې بیا دوه زیرونه دي یو زیر دی یو نون د تنوین دی که تاسې وګورئ دغه نون د تنوین په دغه میم کې ګډ سوی دی مدغم سوی دی نو دغه میم په یوه زیر باندې زه ستاسې ورته پام زه یو زیر درته وایم په یو زیر بیا د میم سره یو ځای کوي میم به مکمل غونه کوي د میم غونه پر شمدان ټینګ سره نیسو او اواز یې په پزه کې جوړوو فی ایما میم په یوه زیر د میم سره یو ځای کوو تاسو ویل چې نون د تنوین په میم کې مدغم سوی دی دلته د میم په اواز وایي څنګه وایي فی ایما اوس نو میم په پیش وایو بیا له غونې څخه مو با باندې زیر دی یا دلته مده ده او دلته موږ تاسې دریږو مد عارق د سکون جوړوو نون په زیرو نه وایو نون په ورغندي وایو نو څنګه وایو کله چې موږ نون په زیرو وایو د مد اصلي دوه حرکته راکشیږي لکه داسې وایي موبینن مګر دلته په دغه ځای باندې رکوع مخلصه سوله او په دغه ځای باندې ان شاء الله تعالی آیات پر هر آیات باندې درېده سنت دي نو دلته دغه نون ساکن کیږي هر توري چې موږ دریږو هغه توري ساکن کیږي دلته چې موږ تاسې دریږو دغه نون په تنوین نه وایو په ورغندیه وایو نون ساکن کوو نو دغه باب یا موږ تاسې څلور یا پنځه حرکته راکشوو ما تاسې ولیده چې په تاسې د سوره یاسین چې د سره شروع کړئ در دغه ځای پورې وایست هر مد عارق د سکون چې تاسې جوړوئ په یوه اندازه بیا کشوئ زه پنځه حرکته کشومه تاسې بیا هم که مو څلور حرکته اندازه ورکړه څلور حرکته کشولی سئ که پنځه حرکته بیا مګر داسې بیا نه کوئ چې دغه مد عارق د سکون څلور حرکته کشوئ دا بیا پنځه حرکته یا ټولو ته یوه اندازه وټاکئ انشاءالله تعالی بیا یې وایو فی ایمام مبین د نون مخرج به ټینګ کړئ الحمدلله دا زموږ تاسې د دې هفتې سبق دی کوشش وکړئ دغه آیات چې تاسې په یاد کړئ بیرته بیا د سره را شروع سي بیا یې د سوره یاسین څخه نیسئ چې درغو در 12 آیات پورې راځي او تیزي ورکړئ کوشش وکړئ که تاسې یو ورځ یې په یادوئ یو ورځ یې نه په یادوئ بیا د پروګرام څخه ولیږئ یو آیات که مو پرېښوئ یو توري که مو پرېښوئ
برتا مجبورة سيدا صارت خيش روكي خبل قياد يدي حفظ كول يودو غربي زدرت وايم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ختمة بلا سأخلو. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قلت شو ودي درس دخل جانسر بس كشني دعاوك وغفرانك ورب اغفر لي إلهي ما تبخشوك. قلت أقبل تلاوة بس شروك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله سبحانه وتعالى يدرس أسانك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.